تازه خبر بلوڅانو د مستونګ ښار په بشپړ ډول سقوت کړی. پاکستانی پوځیان تښتیدلي. بل خوا هند تازه څه اعلان کړی، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له بلوچستان څخه سرچینې وایي چې بلوڅ ازادۍ غوښتونکي پوځ د بلوچستان پر مستونګ ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. د سرچینو په خبره بلوڅو د یادې ولسوالۍ ملي بانک هم لوټ کړی او اسنادو ته اور ورته کړی دی. سرچینې وایي چې په عملیاتو کې د 1 تن پاکستاني مامور د وژلو او د 8 تنو ټپي کېدو ادعا کړې ده. د مستونګ په دولتي روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی او دغه روغتون مشر ډاکټر سعدي احمد ټول کارکوونکي وربللي دي. په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې له سوځول شوو دولتي تاسیساتو لوګي پورته کېږي او بلوڅ وسلوال په ښار کې ګرځي. د سرچینو په خبره چې پاکستاني پوځیان له جګړې پرته تښتېدلي دي. د یادونې وړ ده چې مستونګ د بلوچستان له مرکز کوټې سره نږدې په 80 کیلومتره فاصله کې موقعیت لري. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان د ترهګرو او نیابتي ډلو په ملاتړ کې تر ستوني ښکیل دی او که نوې ډیلي اړتیا وویني بیا به هم د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي. جیشنکر وایي له پاکستان سره هغه وخت خبرې کېدای شي چې ترهګري پای ته رسېدلې وي. د هند بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې له نیوزویک مجلې سره په یوه مرکه کې د هند د بهرني سیاست په اړه تفصیلي څرګندونې وکړې چې تر ډیری تمرکز د هند او پاکستان پر اړیکو او له امریکا سره د هند پر ګډې ملګرتیا ورټول و. د شنکر په وینا هند هڅه کوي چې په سیمه کې ثبات ټینګ کړي او د ګډې همکارۍ له لارې پرمختګ او د ترهګرۍ ضد هڅو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. جی شنکر په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیواد له پاکستان سره د شته ستونزو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی، خو دا هغه وخت کېدای شي چې د ده په وینا ترهګري له منځه تللې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.